استاد داود ویما چې د اسیا په سطحه یې لومړی مقام ترلاسه کړی له ولایتي ادارې خفه دی. نوموړی وایي ولایتي ادارې ورسره ژمنې کړې وې خو وروسته یې ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوې. نوموړی زیاتوي چې تر دې وروسته به په جهاني مسابقو کې هم برخه واخلي. زمونږ سترګې د دولت ته بالخصوص والي صاحب ته والي صاحب موږ سره ډېرې ژبې وکړه، ډېر وعدې وکړه. اما موږ کله چې تللو والي صاحب لاړ لندن ته لاړ، هغه خپل په پروګرامونو کې بند و او موږ له هیڅ سره وخت رانه کړه. بیا دې چې راغی بیا هم موږ له کسان مو لېږل چې دې سره وخت واخلي ملاقات د خاطر چې موږ خپل ستونزې ووایو. اما والي صاحب بیا هم موږ له کوم داسې توجه ونه کړه چې انشاءالله د ورلډ کپ ته چې زه ځم او جهاني مسابقو کې هلته هم زه غواړم چې لومړی مقام حاصل کړم. بل لور ته استاد فضل حق چې په دغه سیالیو کې درېیم مقام ترلاسه کړی دی هم له چارواکو ګیله لري. نوموړی وایي چې هر کس د خپل نوم په خاطر کار کوي نه د ورزش لپاره. خلک خو تشویق اوس ډېر کوي کور ودان. زه خو دغه مبارکي غونډه افغانستان ته وایم دغه نوم چې موږ جوړ کړو دا د افغانستان جوړ کړو، نه چې موږ خپل نوم لکه څنګه چې داود ویما دا ذکر وکړو چې هلته یو شخص په خپل نوم نه یادېږي، هلته د نومري نوم اخلي او افغانستان نوم یادېږي. نو دلته چې راغلو چې هر یو سړی هر یو شخص هغه خپل نوم خپل کریډیټ جوړوي، خو چې موږ سره هېڅ همکاري نه ده کړې. په ننګرهار ولایت کې د کیشنګان کراټې مسؤل وایي چې په نشته امکاناتو سره یې لوبغاړو وشو کولی چې ویډونه راوړي. نوموړی له خپلو چارواکو او تجارانو خفه دی. په نام امکاناتو کې هم چې کم دی نو موږ داسې یو مقامونه لاسته راوړل. انشاءالله زه امیدوار یم چې مخکې داسې کارونه کوو، انشاءالله لاسته راوړنې وکړو. په دنیا کې زموږ هېواد مشهور دی چې دلته د جنګ میدان دی او جنګونه کېږي. زه هم صرف جنګونه نه، موږ د سولې پیغام دنیا ته راوړو چې موږ دلته په هر کار کې افغانان د چا نه کم نه یو. د یادولو ده چې استاد داود ویما تر دې وړاندې هم په اسیایي سیالیو کې لومړی مقام درلوده.